أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. د الله په وحدانیت دلایل دي. دغه بوتان چې د تاسې عبادت کې د ما سره شریکان کوئ، کوم صفت خدای په دې کې موجود ده؟ الله وی ته دې ته ووایه من یرزقکم من السماء، د اسمان د طرف نه رزق څوک درته رانازلوي، والارض د ځمکې نه فصلونه څوک درته راشنه کوي، امن یملک السمع والابصار، څوک مالک دی د شنوایي د اورولو او د لیدلو، دا تاسې ته غوږونه چا درکړي، دا تاسې ته سترګې چا درکړي، ومن یخرج الحی من المیت، څوک راباسي ژوندی چې انسان مرغه ده، من المیت د میت چې اګۍ او نطفه ده، ویخرج المیت او باسي مړی چې نطفه او اګۍ د من الحی د ژوندي نه، ومن یدبر الامر، دا نظام څوک چلوي، دا تدبیر دی، دا څوک کوي؟ ته د دوی نه پوښتنه وکړه. څه به وایي په جواب کې؟ بل جواب شته؟ نه. دوی به ټول به دا وایي فسیقولون الله، دغه روزي را باران ورونکی الله ده، شین کوونکی د فصلو الله ده، موږ ته غوږ سترګې راکوونکی الله ده، ژوندی د مړي نه پیدا کول، مړی د ژوندي نه پیدا کوونکی الله ده، دغه نظام چلوونکی الله ده. که چې دوی خپل هم دا اقرار کوي، نو فقل ورته افلا تتقون، دغه الله نه ډارېږي، خو دغه الله درته چې شرک مه کوي، کني بیا به جهنم ته، بیا ابدي زندګي به په جهنم کې وي. فذلکم الله ربکم الحق، دا موصوف په دغه صفاتو باندې رب د تاسې ده چې حق رب ده. فماذا بعد الحق الا الضلال، نشته پس د حق نه مګر هم ګمراهي ده. خو دوه شی د حق و باطل. حق خدای دغه ذات ده چې بارانونه اوري، فصلونه شنه کوي، سترګې غوږونه یې درکړي دي، نظام چلوي. حق خو دا ده، دغه نه چې یو خواته شو، دا نور ټول ته چې دي ګمراهي ده. فانا تصرفون، کوم طرف ته ګرځول شوي تاسې د دغه حق نه د باطل په طرف باندې؟ کذالک، لکه دغه د ربوبیت لایق چې یو الله ده، دغه شان حقت کلمت ربک، لایق شو حکم، لازم شو عذاب د رب د تعالی الذین په هغه خلکو باندې فسقو چې یو فسق کړی د خدای د اطاعت نه وتلي دي، انهم لا یؤمنون، بېشکه دوی ایمان نه راوړي. په دغه د خدای د عذاب خبره لازمه شوې ده. قل، بیا دلایل د وحدانیت پوښتنه د دوی نه وکړه. قلت ورته هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، آیا شته تاسې په بدانو کې داسې یو څوک چې اول نوې پیدا کول د مخلوق کوي او بیا یې دوبارې راژوندي کوي؟ داسې شته؟ نه. قل الله، ته ورته الله خو یبدأ الخلق، اولنه مخلوق دی پیدا کوي، ثم یعیده، بیا بېرته راژوندي کوي دی. فانا تؤفکون، کوم طرف ته اړول کېږئ تاسې د سمې لارې نه؟ بل د وحدانیت دلیل. قلت ورته هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، آیا شته د تاسې د بتانو نه هغه څوک چې حق لیاره خلکو ته ښیي؟ نه. قل الله یهدی للحق، ته ورته الله تعالی هدایت د حق په طرف باندې کوي. افمن یهدی الی الحق، نو آیا هغه ذات چې خلکو ته لارښوونه د حق په طرف کوي، احق هغه لایق ته ان یتبع چې د ده متابعت وکړی شي، امن لا یهدی، او که هغه څوک چې هغه هدایت بالکل کړی نشي، الا ان یهدا، مګر هم کدی په لیار برابر شو. الله هادي ده، لایق د اتباع خو هغه ده، شریک نشته د الله سره، دغه هدایت نشي کړی الا ان یهدا. بیا که هغه ذویل عقول شي چې ملایکې دي، انبیا دي چې الله هدایت ورته کړی، یا وایي دلته ان یهدا، دا د ځای نه نقل کولو ته ویل کېږي. بوتان به هم جهنم ته به ورکېږي که به نه به ورکېږي؟ دا اوس هم چې ویلی دا خو د جهنم لیاره نشي پیدا کولی، نه جنت ته تللی شي، نه خلک بې نقل کوي. نو دغه څوک چې هغه په هر حال کې د بل نقل ته مجبور ده، هغه لایق د دې چې هغه اتباع وشي. فما لکم کیف تحکمون، څرنګه حال د تاسې لره، دا څنګه فیصلې کوئ؟ وما یتبع اکثرهم، متابعت نه کوي اکثر د دا کافرانو الا ظننا، مګر صرف د اټکل، دې ګمان ده، ګمان دا ده چې دا بوتان به بیا موږ ته شفاعت کوي، ګمان. او ان الظن لا یغني من الحق شیئا، بېشکه ګمان اټکل نه بې پروا کوي هېڅوک د حق نه د هېڅ شي. ان الله علیم بما یفعلون، الله عالم ده په هغه څه چې دی کوي.
وما كان هذا القرآن نه د دغه قرآن عظیم شان سره له فصاحت بلاغت اعجاز داسې ان یفترا چې جوړ دې کړی شي په دروغو سره من دون الله غیر د الله تعالی نه. د قرآن شان ته وګورئ، شان ته داسې معجز کلام په دروغو جوړېدی شي. ولكن تصدیق الذي بین یدیه دغه قرآن عظیم شان تصدیق کوونکی د هغو کتابونو چې پخوا تېر شوي دي و تفصیل الکتاب او دغه قرآن عظیم شان تفصیل کوونکی د هغه لیکل شوي حکمونه د الله تعالی ده. لا ریب فیه هېڅ شک او شبهه په دې کې نشته چې راغلی دی من رب العالمین د جانب د رب د مخلوقاتو نه. کفار ګویل چې دی د ځانه جوړ کړی رب کریم یې که د ځانه ده جوړي خو دوی ته وایي خو تاسې هم یو صورت جوړ کړئ، خو تاسې هم عرب یې. او په داسې وخت کې نبي علیه السلام راغی چې د فصاحت مقابلې وې. هغه معجزه داسې ورکړه چې د فصاحت یې په ختم کړه. دوی به یو شعر جوړ کړه، یو قصیده، بیا به د قصیدې یو بیت راوړ د بیت الله شریف په دروازه به یې راوځړوه. دنیا ته به چیلنج ورکړو دا مشهورو شاعرانو څوک دې اوس د دغې قافیې موافق شعر جوړ کړي، دا دې پسې پوره کړي. بیا هغه خپل بحور لري او ځان لکه موږ داسې چې سربیبایي کې د هر شي ځان ته بابونه مجرد او د مزید او د هر چا خپل بابونه ذکر کړو. هلته بحور دي، خو نن سبا خو علم د عروضو پاتې ده، علم د قوافي پاتې ده. د مسلماني په حاشیه کې هم کړي دي فاعلان، فعولان، مستفعلان، دا خپل بابونه لري، بحور لري. خو دغه بحر اوس جوړ کړي. نو الله وی خو تاسې ما هغه د بلاغت او د فصاحت دعوې لرئ، عرب یې. که دا قرآن پیغمبر علیه السلام د ځانه جوړي چې ده دا 114 سورتونه د ځانه جوړ دي، خو یو سورت خو تاسې هم جوړ کړئ او ټولې دنیا خلک په جمع شي، دا بوتان هم در سره جمع کړئ. ام یقولون افتراه، بلکې دوی وایي چې دا نبي علیه السلام د ځانه جوړ کړی ده. قلت اوتي فاتوا بصورت بمثله، تاسې راتګ وکئ په یو صورت باندې، یو کلکي صورت باندې په مثل دغه قرآن عظیم شان چې دغسې معجز کلام وي. او صرف تاسې نه، ودعوا من استطعتم، راوبولئ د کومک دپاره هغه څوک چې طاقت مو وي من دون الله، د الله نه سوا چې څومره مخلوق دي ټول در وغواړئ. ان کنتم صادقین، که یې رښتوني په دې خبره کې چې ده د ځانه جوړ کړی. الله وی دا خبره نه ده چې دوی د حق په بنیاد دا خبره کوي، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. دوی نسبت د دروغو وکړو هغه څه ته چې پوره نه ورسېدلی د دوی علم یې هغه ته احاطه یې د علم وکړه. د قرآن فصاحت، د قرآن بلاغت، د قرآن اعجاز ته د دوی علم نه ده رسېدلی، نو د دوی عقل ادراک نشي کړی، نو انکار وکړه. الناس اعداء لما جهلوا. ډېر اوس دا د تصوفو داسې اسرار دي چې دا ظاهري علما په هغه باندې علم نه لري، دې دغه خبره باندې راوړي. یو حدیث مبارک په متعارف باندې یو ځای کې ما بیان وکړ، ښه علما ناست وو چې زه کله راکوزېدم دا د صفت دپاره نه ویم، د دغه دپاره چې دا د تصوفو په اسرارو یو سپین ږیری شیخ الحدیث راجګ شو چې زه راکوز شم د منبر نه راجګ شو، زه یې په دا ټنډه باندې مچ کړم، نو بیا یې دا راته ویلې وایي نن خو ډېره بره لاړې، په دغو خبرو خو موږ هم نه پوهېږو، ځکه خو دا بند سره اشنا نه دي، خو منکر نه و، منلې، خو موږ وایي سر نه خلاصېدل. کوټه کې موږ یو سپین ږیری استاد د شیخ الحدیث ته ډېر ښه عالم ده، په یو جلسه کې ناست و، د ملګرو به بیانونه کول، بیا به ویل چې په تصوف خو به دی درته وغږېږي، دا مخکیني علما وو. وروسته چې تصوف څه شیان ما بیان کړه چې بېرته کېناستم، د خپل استاد راته ویل وایي داسې بیان دې وکړه چې د ډېرو ملایانو سر نه خلاص کړه. ولې نه خلاصېږي؟ خو د دغه شي سره اشنا نه یو چې د بنده کلام ده، د بنده خبرې دي، د نورو سر نه خلاصېږي، نه انکار وکړي. د الله د کلام په حقیقت د چا سره خلاصېږي؟ د رب کریم د کلام په حقیقت باندې د چا سره خلاصېږي؟ بیا داسې سړی چې ویم منکر، ویم کافر، الله خو هغه چاته د زړه سترګې ورخلاصوي په قرآن کې چې الله مني، چې رب کریم مني، نو هغه د زړه سترګې ورخلاصې کړي. د یو آیات نه حضرت امام احمد رحمه الله
الماخستان په جومات کې په محراب کې ناسته تر سهاره پورې د یوه آیت نه 400 مسایل استنباط کړي او موږ د لفظ ترجمه نه زده کړي. نو دوی وایي تکذیب یې په هغه څه وکړو چې د دې علم په هغه باندې محیط نه و. ولما یأتیهم تاویلو او نور راغلی دوی ته هغه حقیقت د دغه قرآن عظیم الشان چې هغه عذابونه دي هغه خو لا راغلي نه دي ځکه یې دوی تکذیب کوي. کذلک کذب الذین من قبلهم دغه شان تکذیب کړی و هغه خلکو چې پخوا تر دې تېر دي. فانظر وګوره کیف کان عاقبة الظالمین چې څنګه شو آخر خاتمه د هغه ظالمانو. ومنهم من یؤمن به ځینې د دغه مکذبانو نه هغه دي چې ایمان راوړي په د قرآن. ومنهم من لا یؤمن به او ځینې داسې دي چې ایمان نه راوړي. دا بیا د قرآن اعجاز ده. مخکې نه پیشنګویي ده دا اوس چې نه مني د تا سره مقابله کوي خو صورت خو مکي ده که نه. ځینې به د دغه بیا مؤمن کېږي. اکثره هغه خلک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د فتح د مکې تر ورځې جنګېده په دغه قریشو کې هغه اکثره مسلمان شو که نه شول. خو ځینې په کفر کې مړه شول. ځینې بیا هم نه مني تر مرګه یې نه مني. وربک اعلم بالمفسدین رب دې ته ښه عالم دی په مفسدینو باندې.